چرسیان تاسم یی بوغه وهی زکل کل رحمان بابا تلار شمنو دا ټوخیږي دا چرسیان ډیر کن نو یو وای چې ڈاکٹر دی ہنچ کرا کہ اتنا بلغم میرے کو لو کڑے ایک بوغے نال دے کے بلغم ډیر پیو ہے تاسم چرسو نستے یو چرسی ناستے دا دلی پا غدر کے چرسی ناستے او انگریزان دی چیزی او رازی او علماء قتلیگی قتل عام لگے دلے دے چرسیان ناستی او چرس کی یو انگریز نا بٹوا پریواتا چه بٹوا پریواتا دا دا چرسیانو مشر پیر چیو دا دے پتون چرسیانو کی یو کا خیال کرے دوی ځان لا دغه پیدا کړی خدای مرکا یعنی یو کار د سړی توپ دلې پښتنو نه دی زه خپل ته دکان کې ناست ما خو چې څوک تیریږي لارای کې او دغه د صورت ډولکی ملکی خېجوري زم پښتانه لاړ مبارک شه وای مرکا چې ورکه نم پلارت لد سړی توپ دی نم مړې د سړی توپ دی نم واده د سړی توپ دی ادیره لا بروټه الوا یو سی التبا مړې خخیږي التبا ها ټول جوړ اونو دے انو دے اونو دے انو دے اونو دے ایک جوڑی اونو دے ایک جوڑی اونو دے التبا سخات تقسیمیږي سخات لچه چاله ور کیا به غوټه په جیب کې پرانی زی نیمه به جیب کې پریدي نیمه براو باسي په طالبانو به او غلی په حرامي غل مونږه علاقه کې مشته غوټه نو هغه چرسیانو مشره بټوا دل تکي خو هغه انګريز راغی وی چې دلته مانه بټوا پریوتا نو چرسیانو هغه پیر چې هغه راويستا بټوای والا وداوال هغه انګريز ته نه 1500 روپۍ راويسته او د چرسیانو پیر ته ورکولې چې دا والا ستا بخشش چې تا مال بټوا راکړه هغه ونالم سلی نور زیات کړي ول نالم سلی نور زیات کړي ول نالم زری کړي ول نالم انګريز لاړو ورته خپل جبه کې تھینک یو وری مچ وې او تلار دا نور چرسیان ورته وی چې بیړه دې غر کشه 100 روپۍ خو غسته بده وکړ ډیره موده به د چرسو خرچ نه اخلاص دا چرسیانو مشر ورته څوي چرسیان داسې پکار دي چرسیانو مشر ورته وی چې دا 100 روپۍ مې د انګريز نه زکه وانه غسته چې د قیامت په ورځ به د دې انګريز پیغمبر د عیسی علی السلام او زما پیغمبر د محمد علیہ السلام نو عیسی علیہ السلام براشی او زما په پیغمبر به دعوا وکي چې ستا امتی زما د امتی نه د بټوي پیدا کېدو رشوت اغسته نو زه خپل پیغمبر په 500 روپو کچا کما په قیامت کې چرسی دیته وای نن ستا په ملک چرسیانو ګوره ټول غلدي اوس ټونالیان اوس دا کوروانی دا پودریان چې را پیدا شي دا حرامیان د شپې ګرځي د بجلو ستنو نه دا اوس پنی پټي او خرڅ او د پودرو خرچ ځان لګ پاکستان شریف اخبار کے ورکی منشیات کے اسمگلروں کو معاف نہیں کیا جائے گا ما تستا سے ایمان معلوم دے شل کال اوشو قاتلان پراتدی پا پانسی گاٹ کے ترو سپورے 2 کروڑا گوایا نے پیشوی دی یو پانسی منکڑا منشیات والا چی ونی صحیح قانون کے ستا دفع بیلیبل دفع دا وکیلان ور سره پیشي سبا له ضمانت وشي کیږي کنه کی دوی سرکار خو د ایران غوندې پکارو ها پودر خرڅه یا پودرز کې ویني سي او بزنس فلاک سر تلته وګورځي ته وګوره چې ما تماله لګ زور لاس کې راکا لګ زور راکا لاس کې او په دې منډي زه یو چکر دا سیوا مو دا سي دی خوام ګورم دی بلخانو او دی خوام ګور یو چکر دا سیوا ما چې دوباره راځم که تاسو د دستونو دارې نه وي والې زه به د سړي زوی یو چکر اوس خو دغه خبره ده ویلې یو پیرو چرګان مرګان به پې چا خورول ویله لکه دا پیراډو دوا په مونږ لګي نه چرګان پرېږدي دال پې خورئ دال یې پې خوړه ویله لکه څنګه چل دی دا اوس چرګان مرګان ویل صاحب دلته یو باخه ده ښکار مار مونږ ته نیسي چرګان دې ټولو خوړه پیر ویل زویل دا دله ملک دی ویلی دا دادم پکی چرگان خوری نستا دا ملک دی قانون نشتا اس مجرم تا د خپل جرم سخت سزا نشتا تاسو ورشي چې کم خلک بمونو سره نیولی دي او بمونه ور سره نیولی دي دوی نه تاسو کوي چې تاسو سکړه اثریم سکړه سره بر سره عام نه راوستل خود دې دا معنا چې هم تای کې کنه
په دې خبره پوهېږئ بل سره د سکو چې تا ور سره بمونی و او سپاره سنې درته پته ده چې دا د چا د کور تباه کولو له وړو سړی د سکو په ده به جي کیس چړېږي دفه ترنګړ کې دفه ترنګړ کې به ایف آی آر پې چا کېږي ما ته پته ده ستا ایف آی آرونه نو دفه ترنګړ کې به د دغه خبره وې هلکه څو کتابه دې ویلي ویل ما جي ډېر کتابونه ویل ویل آخر کم کتاب دې ویلی دی ویل جي دفه ترنګړ کتاب مې ترنګړ څه معنی ترنګړې خو به پېژنئ که نه دې منډۍ کې ډېرې جوړېږي ترنګړې که تابعین نه پېژنئ نو ترنګړې خو پېژنئ که نه ترنګړې چې دی هغه دومره دومره سوي دي نو ویل ما دفه ترنګړ کتاب ویلی دی چې دومره سوری دی پکې چې هر شی پکې اعتبار وي نو ستا د ملک قانون دفه ترنګړ کتاب دی ته د ملک قانون سخت کا زه بیا وګورم چې په دې ملک کې څوک جرم وکړي په رڼا ورځ سړی وتښتي هغه ورځ تاسو اخبار کې کتلي د یو نیم کال ماشوم د مردان نه که د کوم ځای نه تښتولی باجوړ ته یې رسولی د یو نیم کال ماشوم چې بیا د ملکن ډویژن کمشنر چې دی هغه برآمد کړی هغې کې نیولی فوټو یې راغلی د یو نیم کال ماشوم په رڼا ورځ کلاشنکوف در باندې کېږي چې کوشه موټر در نه وتښتئ ګرځه که نه توری غږوه هلکه څنګه چل دی وایي مونږ تفتیش شروع دی تفتیش جاری ہے نور به ذلیله کېږئ د خدای اسرم پرېښې ده د بنده اسرم نیولې ده نور به ذلیله کېږئ نور به خوارېږئ صحابه متعلق قرآن ویلی دي قرآن چې رضی الله عنهم ورضوا عنه اے پیغمبره زه د دوی نه راضي ما او دوی زما نه راضي د دې دا معنا چې صحابه چې دي دا ټول جنتیان دي الصحابة كلهم عدول اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم بلکې کم صحابي چې د اسلام نه بعد بیا کفر اختیار کړو او بیا مسلمان شي او مړ شي اوم بم د رضی الله عنهم په مرتبه کې حساب نو زما عزیزانو صحابه دا دومره لوی مقام ولیو ځکه چې د قانون تابع وو کم قانون چې جناب محمد رسول الله جوړ کړو د صحابه ژوند دغه قانون د صحابه ژوند قرآن تر دې پورې قرآن یو ځای را جمع کا حضرت عمر ویل ابو بکر صدیق ته ابو بکر ویل نه 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 چې پیغمبر کم کار نه کړي هغه کار زه نه کوم دې حده پورې ایمان د صحابه په قرآن او په حدیث باندې نن تاسو سره وګوره دا مالګو منډۍ کې د لوی جماعت کې وګورئ طالبان دي ملیان دي مدرسه ده د منډۍ خلقو چرته یو هلک ورلېږلی چې تم پکې سبق ووایه قرآن یاد دانګا بنګا هلکان پکې ډېره دي دانګا بنګا تاسو ورغلي علما پکې لګیا دي درس قرآن ښیي حدیث ښیي چرته تاسو ورغلي چې لږ خو پکې کښېنو چې د قرآن کې خدای څه وایي دوپو باجو ته خو ټوله شپه ناست یې اوس داسې چلو کوي چې په قرآن مړي بخل ختم شو ختم شو قرآن به مړو پسې نه وایي چا چې مور پلار خپلوان مړه شي دمان بوزئ او دبلې ورته په قبر غږوئ په دې خبره پوهېږئ که نه که دا دبلې ښه شی دی نو د پلار په قبر یې ولې نه غږې د مور په قبر یې ولې نه غږې دبلو باجو ته مزامیر و شیطان وایي چې قانون سخت شو ته به ما نه دوپړی وغږې والله چې ځوړند دی کم هغه ورځ زموږ د دکان مخې ته بینډ والا په تېرېده پولیس بینډ اوس ډمان خوار چا کې شته که نه ملیشې بینډ د بارډر بیل بینډ دی هغه سم زناور دي هغې دا دمسه نه ده داسې لاس تړلی ورته دا کوتک را پرېږدي چې زناور دي پولیس بینډ تېرېدو نو یو یې مخکې دی او غټه ډنډه ورسره ده هغه نشانې ورکوي ورپسې معززین روان دي د پېښور شریفان ورپسې روان دي دا ستا د ملک معززین دي نن ستا ملک شریفان هغه خلق ځان ته وایي چې د چا ښځې او لوڼه بربنډې ګرځي دا شریفان دي اوس په دې لاره بربنډه ښځه روانه ده او ته پې هسې لغوندې ورسره اوږه ووه نو هر یو به راځي چې وګوره داسې کمسل وخت راغی چې شریفه ښځه تې په لاره نه شي تېرېدی تاسو دا لنډران نه یئ که داسې ټیلم ورسره وواله وایي به پولیس هم چې ونیسي ارامي زنانه دې وچېړله شریفې ښځې چېرې ته تا نه جینکۍ تنګې دي نو ته په ایمان ووایه چې دا شریفه ښځه وی کور کې به ناسته وی که بازار کې به ګرځېدې
اوس خره چې بار روزي او څوک یې وچیړي نو په هغې کې څو ګناه ستا د ملک دا شرافت دی. نو زه خو دا وایم چې زاغان کې ناسته په سر د سروي، زاغان کې ناسته په سر د سروي، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي. کومو خلقو ښځې چې په سپینو بورکو کې ګرځي، په کورونو کې ناستي، هغه خري دي، رزیلانې دي. د چا ښځې چې بربنډې ګرځي دا شریف، دا ستا ملک. او اوس خو ښځې روره داسې شوې، ښځې ته چې ټتو کې وایي چپ زمونږ باچهي ده، و زمونږ باچهي ده. خوند بیلا دی چې درته وایي جزا طلاقي یو زوړ ته مې وي په جومات کې مال هلکه ښځې خو درته څه ویلي دي، وی خدای راستي د څو ورځو نه خو نیغه شوې ده چې زمونږ ښځه باچا شوې ده، وی ډېره دې ګیره مه خوځوه، خدای به م نور غر کوي. ښځې له چې چا ووټ ورکړی دی او ښځه چا سربرا کړې ده، هغه قوم د قوم به خدای تبا. که تاسو ښې ورځې ولیدې، زه خو خپل ځاني وروره نه منبر نه منبري کوم، وزارت ما پسې 10 ځله کور ته راوړی دی چې ته وزیر شه. دا اوس الیکشن چې و تمام مخالفو پارټو ویلې چې موږ ستا مقابله کې سړی نه ودرو، ته به اناپوز بغیر مقابلې ممبر کېږي. ما وی که زه ممبر شم نو د سړي زوی به نه ولې زه به په قومي اسمبلی کې ښځې لاندې ناست یم، ښځې لاندې والله کې ممبر شم، آزاد ښیم چې چاته مې خوښه یو ایټم بم وروغورځوم، زه آزاد یم، نه ممبر کېږم، نه عہدهدار کېږم، نه وزیر کېږم. ایمان مې دا دی چې دا پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی. الله پاک دی هغه ورځې مونږ ته وښیي چې د دې قانون قرآن ښه پکې ښیي او بد پکې سزا یافته وي. هغه ورځ دی خدای مونږ ته وښیي. که دا ورځې خدای په پاکستان نه راولي نو بیا ورته ښه مزیدار سیلاب د باړې طرف نه پکار دی چې داسې ټول مونږه اوچت کې غروب په سمندر کې مغورځو. داسې پلیت قوم د ځمکې د پاسه د ژوندی په کار نه دی. ته په ایمان ووایه چې اوس مونږه د خپلو بچو ته ګورو او مونږ ته ژوندي اوسېدل په کار دي. شراب ستا په ملک کې وګوره، فارنر شراب په 900 روپۍ 1100 روپۍ بوتل دا جمرود کې خرڅېږي او دلته راوړی شي او ستا معززین اسکي. پوډر یو پوډري ته تر اوسه پورې سزا میلاو نه شوه. په دې پېښور کې د سیکلونو په ګوتای کې ګرځي او پوړی په 30 روپۍ، دوی ورته څه ګرامونه نامه ایښې ده، ګرام ورته وایي. یو پوړی په 30 روپۍ چې یو سړی د ورځې 10 پوړی. تاسو به ټول پوډریان کېږئ، شرابیان کېږئ، به افیمیان کېږئ. که دا نه ټونالو ګولۍ بالي ستاسو دا زلمي به خوري او غر کېږي به. دا قوم د قوم به تباه کېږي. بېروزګاري وګوره، بېروزګاري دا ریل ګاډی دی که څه بلا دی، دا لاس ګاډي په دې کې چې څوک روټۍ ګټي که میټۍ آډر وکړي چې سړکونه صفا کوي زنانه نشي تېرېدی، نو پولیس ورپسې راشي. چې راشي نه اګاډو والا منډي، چا نه سبزي وغورځېږي، چا نه هندواڼې وغورځېږي، داسې یو ترش. ولې هلکه وی چېره په سړک په غاړه ولاړ دي زنانه نشي تېرېدی. مال کومې زنانه نشي تېرېدی؟ دا لنډرې دا پلیتې نشي تېرېدی. زنانه خو په سړکو د تېرېدو نه دي، خو په کور کې داسې وایه چې لنډرې نشي تېرېدی. نو لنډرو له کمیټۍ سړک صفا او د غریب د خولې نه نوړی وباسي. دا خدایي عذابونه نه دي چې په تاسو راځي لګیا. روټۍ د پیپل پارټي حکومت ته پوسټر یې چاپ کړی وی، ہمارا عزم غربت کا خاتمہ. کړی وی که نه وی کړی؟ ہمارا عزم غربت کا خاتمہ. نو د هغې اپوزټ څه شی شو؟ ہمارا عزم غریبوں کا خاتمہ. غریب گردن بواله کیږي. پیپل ورک پروګرام څه شي دپاره جوړ؟ کمیټه شته، عدالتونه شته، تحصیلداران شته، نظام د ملک شته. پیپل ورکس پروګرام دی له جوړ دی چې صرف د پیپل پارټۍ خلقو پکې خېټې ډکې شي. دا نور د خدای تباه کړي. نو خدای غر کړي یې انشاءالله نور به م غر کېږئ، ځکه چې ویښېږئ تاسو نه، اوده قوم یئ. وقتي طور د خدای اسره مې را کړې او د بنده اسره علی.
کم قوم چې د بنده اسرائیلی داغي انجام بدای لکه نن ستا په پاکستان کې چې زموږ تاسو وګورئ د قوم بچی په بمونو تیکه شي کابلای کې چې کم بم خلاص شوی دی الله دې امان راکړي دا لاسونه خپې ما شیندلي ولیده په سړک ورشئ پکې جولټای کې چې کم پراته دي د چا لاسونه نشته دی زمونږ د حکومت خلکو په دغه ورځ ګوډای الوزولې کولی که نه کولی ګوډای الوزولې پتنګانو پروګرامونه یې کته د جمعې په شپه د قوم بیا وي سی آرونه کته او د قوم بچي په بمونو کباب شوي نو زما عزیزانو خود سر لراولی او هوش وکئ که اوس هم ویښ نه شوئ او خدای ته رجوع نه شوئ خدای سره هم رابطه او تعلق پیدا نه که غرق بشئ تباه بشئ ذلیل بشئ رسوا صحابه چې نن پې درود ویلی کېږي د هغې وجه دا وه چې د هغې ټول ژوند قرآن د حضرت عثمان مقام داو مقام داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حضرت عثمان سو زله جنت په بیه اغستی وجه څه وه چې د هغه ژوند ټول دین صحابي چا ته وایي چا چې په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وي هغې ته صحابي وایي بیا یو تابعی دی تابعی هغې ته وایي چې چا صحابي لیدلی وي یو تبع تابعی دی تبع تابعی هغې ته وایي چې چا تابعی لیدلی دا تعریف دی د هغه خلقو چې چا په حالت د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وي او چا بیا صحابه لیدلی وي او چا بیا تابعی لیدلی وي او چا بیا تبع تابعی لیدلی دې مقام کې د عام صحابه متعلق د قرآن فیصله دا ده دا باس دې پورې کومه چې مونږ په کوم ملک کې اوسېږو په دې ملک کې هر قسم گنگش تا اعتقادی لحاظ سره ہر قسم مرداری پکشتا خاص کر زانتا مسلمان ویون کی خلق د صحابہ متعلق بدا سے الفاظ داغی نواو رہی یا دا سے الفاظ بداغی پا کتابونو کے اوگو رہی چھ تاسو بحیران پاتے شئی چھ دا څنګه اسلام دے زکا چھ واحد ملک پٹولا دنیا کے پاکستان دے چھ دے کے حیث پابندی کسوک آوازو کی جزا خدای ما پدیوم پابندی نشتا کسوک آوازو کی جزا پیغمبر ما پدیوم پابندی نشتا کسوک آوازو کی جزا مجدد ما پدیم پابندی نشتا کسوک آوازو کی جزا مجتہد ما پدیم پابندی نشتا اگرچہ کم ملک قانون صحیح وی او یو سڑے ہوئی چزا مجتہدیم اس خپن شئی مجتہد ٹھکی بانے خدای راستی کا تاسو پا خوب کیم چرتلی دل واسی گرمی دا راوتی یہی پا تختو مختو ناس کی ہو سچل دے جلسہ دا ہو دا دغو کار دے دا گنگیان لکه یو گنگی چې بل گنگی سره مخامخ شي ورته نه ابر نو یو ځان پر هن نه پويږي بل اوس دا قوم مزاج داسې ګرځېدلې ده چې په دې خبره اډو پويږي نه دې طرف ته نږدې ناراضي اگر چې علما لګیایي خود دوی په جولای کې اس ځکه نه پریوزي چې دې فن سره د دوی تعلق نشته اوس دنیا کې وګورئ تاسو الکه ام څنګه شی دی ام واه لنګړام لنګړې دې که لنګړې څه بلا ورته نن یو دکاندار نه ما تاسو کوم الکه امونه خپل شان رنگ دی دي دا چونسا امونه دي نو لنګړاو چونساو مالواو درشایو دا نامې دکانداران هم پیژني دغه وجه څه ده چې هغه کې ظاهري طور مفاد ګوري چې بای لنګړا خلق زیات خوخی چوسئی زیات خوخی مالوا زیات خوخی اگر اوړي او خلق ته خرڅي او نامې زده کړي اوس کا ورته وای چې تبع تابعی ستوي پدې نه پوي اوس ما وای کنه تبع تابعی او مې اے منډي خلکو تاسو په تاسو بل مزاج دی تاسو مزاج زه پوهیږم ځکه تاسو مزاج څه دی خفه نشئ یو که خفه شئ یو کروڑ زر خفه شئ زما به څخره د لارې واړوي ستاسو مزاج زه پوهیم د ګونګټ او د بورا یارانه وه د ګونګټ او د بورا به هر وخت ګونګټ له راتلو ګونګټ ته وایي چې یو ورځ خو تم زما ځای ته راشه تم راشه
هغه زه څه کوم خو ته راځې وې نه راځې به سبا به زه راځم تا به بوزم ګونګه تړه کې خیال وکړو چې د بورا ځای ته لاړ شم د ده خوراک خو د ګلونو رس دی او زه دا بله بلا خورم نو زه به هلته کوم څه خورم به څه خو زه ټفن کیریر کې به خپل راشن ځان سره یوسم نو یو دوه روړې د غلو جوړې کړي دي یوه په یو سپېږمه کې ایښي او بله په بله سپېږمه کې بورا راغلی دی ګونګټې بوتلی دی چې بوتلی دی نو بورا ورته وایي چې جی دا ګلونه وګوره دا ګلونه وګوره دا ګلونه دا بوی وګوره دا بوی وګوره دا بوی تر ماښامه یې ټول ګلونه ورته وښوده ماښام یې ورته وایي چې څه په مزه پوه شوې وایي چې څه وې څه بوی موی درغی د دې ګلونو وې نه هېڅ نه وې نه هېڅ نه خدای راستي که پې پوه یم ولې بیړه دې غر کشه زما زړه وچاودو تا ته په ګلونو خودو او تا له اډو بوی در نه راغلی ما له بیا څه بوی راغلی وی سپېږمې ورته داسې کړې چې پکې ګولې پرتې وي نو ستاسو بل مزاج دی ستاسو مزاج د دبلو د دوپړو د باجو دی اوس تابعي دا لکه مونږ پسې شپه ورځ ګرځي دا لاندې ناسته خو دنه تپوس وکړه چې ملیانو پسې ګرځي تابعي پېژنې داسې د ملیانو جلسو ته تاسو هم راغلي تابعي پېژنئ تبه تابعي پېژنئ مجتهد پېژنئ بله ورځ جمعې په مونځ کې یو سړی راپاڅېدو ما نه یې تپوس وکړو مونځ کې راپاڅېد وی چې مولانا صاحب په دې مې پوه کا چې خدای ته پته وه چې په هر پیغمبر کم امتحان کیږي دا پیغمبر به د دې امتحان کې کامیابیږي نو بیا په خدای امتحان ولې کول خدای ته دا پته نه وه چې زه ابراهیم ته وایم چې زوی حلال که نو حلالۍ دی دا ورته پته وه که نه وه نو چې خدای ته پته وه نو زوی پې بیا ولې حلالولو یو خو خدای ته پته نه وه ورته وایي چې زوی حلال که نو دا جدا خبره ده یو خدای ته پته وه چې دی په زوی حلالولو کې زما حکم مني نو بیا پې خدای امتحان ولې کول ما ورته وایي چې هلکه ته څه کار کوې وی چې جي زه دوکاندار یم مال دا خبره دې کوم ځای نه زده کړې وی زه جي چې په ښه او بد پوه شوی یم نو زما د دین سوالات په دماغو کې چې راځي نو زه علماو پسې ګرځم او پوښتنې ترې کوم او ځان پوهوم نو استاد ابراهیم علیه السلام د قربانۍ قصه کوله نو دا سوال مې دماغ کې راغی او د دې جواب وکړه چې خدای ته پته وه چې دی په زوی حلالولو کې کامیابیږي نو بیا یې زوی ولې پې حلالولو د ذکریا علیه السلام خدای ته دا پته وه چې په ونه کې باره کېږي او دی به غږ هم نه کوي نو ولې پې اره کړو په ونه ولې دا سوال جواب تاسو پوهېږئ نن ستا ملک کې د سوټمارې زوی به راپاسي او هغه به وایي چې زه کمیونسټ یم زه سوشلیسټ یم تاسو کې دا چس شته یا دا اهلیت در کې شته چې ته د یو کمیونسټ جواب وکړي هسې نیغکي خو ډېر یې که نه په دې لاره زه کله تېرېږم داسې ګرځئ او یا دوپړی چې درته غږېږي حال در باندې راشي پیریان کوئ دوپړو باجو ته در باندې حال راشي او ایمان دې دا دی چې د پیغمبر متعلق یو تپوس وشي تاکې دا چس نشته چې د هغې جواب وکړي مونږ چې واړو دې ښار کې ښځو به بیټک ورکولو یاد دي چاته ښاریانو ته پته ده ښځو به بیټک ورکولو استجنن تینو بیټک دینے نو دوپړی مارې به یې راوستې او د ښځې به وولو پټې رنګ کړې نو یو ورځ مونږ هم ماشومان ورته ناستو نو یو ښځې آواز وکړو چې سبز پری آندی پی ہے نډې نکل جاون نو مونږ پاس نه په سوري کې ورته کتا یوې وې چې او ځوانه مرګ ته بیټین نو یوې ښځې پخوا به د ښځو پڼې کولې د پڼو لخته یې راپسې پاس راوړه زما ملګری خو ووالو ما چې منډه کړه د پوړو نه هم ورپسې وغورځ نو سر به یې راببر کو دبلې به غږېدې او هغې به ورته پیریان کو ستا په دې پېښور کې دا دورم تېر دی چې سړو له به یې بیټک ورکولو لرګي به یې دوه ځوړند کو پاس به یې په یو بل لرګی دغه کو دبلې به غږېدې او خپو کې به ورته پړي واچوله سړی به سر لاندې او خپې پاس ځوړند کو پیریان به یې کول که ورته وایي چې پیریان کې پیغمبر باندې ولې امتحان کېدو دغې له خو تکړه نن ستا ملک ټول کنجر شو هغه کم کنجر توب او ډم توب دی چې په پاکستان کې نه قدم بیرته د وی سی آرونو دکانونه دي حکومت مهرباني وکړه وی سی آر نه ټیکس لري کو چې دا قوم محروم پاتې نشي نستا د قوم بچي تباہ کېږي لګیا دی په ویډیو ګیمونو کې ټوله ورځ ستا دا ماشومان ویډیو ګیمونه کوي لګیا دي د شپې دا نوجوان طبقه وی سی آر یوسي
او 10 روپۍ ټیکټ په ولګي او په کور کې د تمام لنډرانو میله یې جوړه کړي. حکومت دیته وي، ملک دیته وي، وطن دیته وي چا کې چې د حیا او د غیرت او د شرم نوم او نشان نه دا ملک دی. مونږ خو دیکھو وګوره چپ شر مونږ خو داسې په دې ملک کې اوسېږو لکه د کمیټۍ د غلو لارۍ کې سړی ناست، د غلو په لارۍ کې منځ کې ناست یو غیر چاپېر رانه ستاسو سوټې پرې. دا خو داسې ملک. ما د دنیا ملکونه لیدلي دي، دومره بې اصوله ملک، دومره بې قانونه ملک ما په دنیا کې نه دی لیدلی لکه ستا پاکستان کې. هر سړی پکې غل دی، ډاکو دی. زه لوی غل یم، جومات کې ناست دی، زه لوی غل یم. ته ماله راشې استاجي پلار مې مړ دی، څومره کفن راوړم؟ زه وایم 40 غزه. اوس ته مانه دا تپوس کولی شي چې 40 غزه باندې څه کوې؟ بیړه دې غر کشه. هلته که غږ کې زه دې شرموم چې پلار له کفن نشي راوړی. په 40 غزه به څه کوې؟ جی دا د پاسه پې صادر دی او دا کڅوړه ده او دا لنګ دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی او دا پلانې. زه لوی غل یم. د جمعې په شپه څه چلي؟ پلار پسې دی چې فاتحه را لېږي نو چټني مټني ور سره کوه چې خدای ته رسکونه کي. 40 ورځې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز. ستا چې کور روان شي زما غوالنګ شي. زه لوی غل یم. پیر جی پخپو ورته که دا د خپو پرېوته چا پکې راوستي دي خدای تاسو دا پکې چا راوست؟ لا اله الا الله مطلب پوهېږئ؟ وایه تاسو ټول ناست دي پوهېږئ؟ تاسو پوهېږئ هلکه لا اله الا الله؟ لا اله الا الله څه معنا؟ لا اله الا الله دا معنا چې نشته دی هېڅوک د سر ټیټېدو قابل. وایه ټول وایي نشته دی هېڅوک د سر ټیټېدو قابل الا الله مگر د خدای ذات دی. سر دې که د چا په مخ کې ټیټ کو د اسلام نه بار ووتې، سر به ته بل چا ته څنګه ټیټې؟ نن مونږ تباه ولي شرمېدلي ولي چې زمونږ سرونه د انسان په مخ کې ټیټېږي. ستاسو دوا پکار ده. 42 کاله کې د پاکستان دا سنبه وشلې ده په ما باندې او زما سر ځان ته ټیټ نه کړو. والله که ټیټ کم ورته چې 9 ځایه مې حلال کړي. دا وزیران تاسو چې وزیر وزیر څه د مور پر کټې دې راغی خانه دې خرابه شه بیړه دې غر کشه. وزیر راغی وزیر. دغه وزیرانو باندې خدا که زه خر ډیران ته راکاږم خر یا دوی ته زه د کار نه ونه تاسو څه پړسېدلې سپېږمې نیولي ټوله ورځ د دوی په دروازو کې ګرځئ درخواستم په لاس. الله پاک سره رسوا کړي یې او ذلیله کړي یې. کمیټۍ ته ورشئ جی اپریټر میں بھرتی کا اپریټر میں بھرتی کا د کمیټۍ تارپیټو وایي جګه ننګي بیا سپېره را روان. تاسو به خدای نور خرابوي، نور به تباه کېږئ، نور به رسوا کېږئ، نور به ذلیله کېږئ. ځکه چې تاسو د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره م نیولې. تاسو وایئ چې دا ممبران نه جوړېږي دا صوبایي د دې علاقې ممبر څوک دی صوبایي؟ مبارکم شاه مبارک شاه منډۍ لګېدلې وه په ابټاباد کې د ممبران 50 روپو ته غویه رسېدلی و 50 لکو ته منډۍ لګېدلې چې الیکشن شوی دی په دې طرف هم لیدلی دی ایوب شاه صاحب پوس پرې کړو نو بیا به یعنې په دې 42 کاله کې تاسو کې څه هوش رانغی څه عقل در کې رانغی د بنده اسره مه کوه. شاه ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کا کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لګ. زه به منبر ته ورځم درخواست باندې جی دا زه به منبر د دې ګړګړونه نیسم بیتی کوم به یا به ته زما کوڅه کې ګرځې دی یا به زه تاله مینتې کوم وزاره یې به کوم. 13 ورځو کې زمونږ د کوڅې اوبه بند وې چې اوبه بند وې
چیف افسر ته مې ټلیفون وکړ، ما وی چې په 24 غنټو کې دا اوبه کولاو نه شوې او ستا دا ټوله کمیټه ما سنګسار نه کړ، نو زه به د سړي نه نیم پیدا. چې مې کته د شپې شپې لیبر راغی او به یې کولاو کړ. داسې درخواست په لاس ګرځئ، دا خدای رانیولي یې، خدای ذلیل کوي تاسو، ځکه چې د خدای اسرم پرېښې ده، د بنده اسرم نیولې. که چا پیر صاحب لور شي تاسو وایي چې بس خدای کم کار نشي کولی دی کولی شي. انا لله و انا، خدای چې کم کار نشي کولی دی کولی شي. کائنات ټول خدای ته محتاج دی. 1,40,000 پیغمبران ټول خدای ته محتاج دي او خدای هیچا ته محتاج نه دی. کم سړي چې ستا شکرانې تلاش نیولې ا دې ځان له دوا وکړي چې د شکرانو نه خلاص شي، ځان له دې دوا وکړي. زمونږ دا قبایل چې دي پیر لبرا شي چې پیر صاحب قربان دی شم دې دوا نه مې ونه بوس قربان دی شم دوا نه به مې نه وبوس. هغه په وړي کې واسکټ اغوستی، زوی خدای دې کامیاب کا، خدای دې داسې کا. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا عزیزانو چې موحدین جوړ شي، یو خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي، یو خدای په صحیح معنو کې او پیژنئ. اوس نن تا مسلمان ته دا پته نشته. زما مرګره وی د حضرت عثمان قصه وکړه، ای گل ضروری ہے، دماغ خراب ہے تیرا، پاگل ہے. نن تا مسلمان ته دا پته نشته چې یو سړی تا ته وایي چې ته خدای یو منی او ته وایې چې او جی یو منم. نو زه تا ته وایم چې ته خدای یو منی، نو تا سره د الله په یووالي باندې څه دلیل دی؟ تا سره څه دلیل دی چې خدای یو دی؟ نه پوهېږي. عوام داسې پکار دي. دیکھو وګورئ، یو پادری راغی او په یو مولا سوال وکړو چې مولانا صاحب ستاسو په قرآن کې لیکلي دي چې خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله د پیریانو پلار چې دی د خالص لمبې د اور نه پیدا کړي، ابوالجن. نو شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې، نو اور چې اور سره ملاو شي هغه ته څه تکلیف وشو؟ نو دومره په دنیا کې خلق هم تباه کړه او قیامت کې به اور تلاړو، تکلیف هم ورته ونشو. ملاریان شو. او بیا ملام اوس خو وای رنگارنګ میوې به ونیسي، خاخونه ډک د پاڼو به نسکور وي، مونږ به نه یو. طالبان به فراموش د دین کتاب کا، د دنیا کتاب به ګوري، مونږ به نه یو. نن ملا دی او کامی دی او کمیا دی او کپیر دی چې ګوره اخبار دی په لاس، قرآن د قرآن تفسیر، حدیث د حدیث تفسیر، دا به د چا په لاس کې نه ګوري، خو د ټپوس د ذاته دي چې ساري ګوري په اخبار به سترګې پرانی. طالبان به فراموش د دین کتاب کا، د دنیا کتاب به ګوري، مونږ به نه یو. امی ولار دی یو ملاریان شو، امی ولار دی هغه یو دومره چم د لوټې راواغستو چې راواغستو او دا پادری په دغه ځای وینې پې روانې. پادری لاړو رپورټ یې وکړو، پولیس راغی، سړی ونیو، عدالت کې پیش شو. عدالت ورته وایي سړي ته چې تا ولې دا پادری وویشتو؟ وی جی دی پادری صاحب نه پوښتنه وکړه چې تا زمونږ په دې ملا څه سوال کړی؟ وی ما په دا سوال کړی چې شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې، نو اور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف؟ اغامی سړی ورته وایي چې پادری صاحب نه تپوس وکړه چې ته پیدا څه نه؟ جج ورته وایي چې ته څه نه پیدا یې؟ وی جی زه خاورې نه. نو وی پادری صاحب ته پیدام د خاورې نه او ما وویشتې په خاورې، نو خاوره چې خاورې سره ملاو شو هغې ته څه تکلیف وشو چې په ما دې رپورټ هم وکړو، عدالت ته دې پیش کړ. په هغه عدالت کې ولاړ پادری وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول. امی سړی ملا پاتې راغی او امی د هغې جواب وکړ.